بسم الله الرحمن الرحیم. ستړي مسئ. د نن ورځې موضوع د تیر درس په ادامه باندې انټرنیشنل ټریډ دریم چپټر دوهم لوست. په تیر درس کې موږ تاسو بحث پر دې باندې پر تجارت باندې وکړئ، پر نړیوال تجارت باندې بحث درته وکړئ او دوه هیوادونه څنګه یو د بل څخه ګټې وړلی شي په تجارت کې، څنګه یو بل ته ګټه رسولی شي. دا د تجارت د برکت څخه دي. نو دغه چې موږ په دې باندې پوه سو، د دې څخه نن ورځې زموږ موضوع ده comparative advantages یا مقایسوي ګټې. نو کله چې د comparative advantages بحث راځو، په تیر درس کې موږ تاسو پر دوه اجناسو باندې بحث وکړي، یو چې شوی یو کچالو او دوهم غوښې وې چې فارمرز او بیا دوه تولیدونکي وه چې یو فارمرز وه، دوهم کټل رنچرز وه، دهقانان او غوښې تولید کوونکي چې دواړه اجناس تولیدول، چې هم کچالو تولیدول او هم څه کوله غوښې تولیدولې. نو کله چې د کمپریټیو اډوانټیجز بحث راځي یا د مقایسوي ګټو بحث راځي، زه به لومړی دا تاسو ته در وپېژنم. کمپریټیو اډوانټیجز څه ته ویل کېږي؟ هغه دې ته ویل کېږي د یو هېواد د هغه توانایي څخه عبارت دی کوم چې خدمات او اجناس په کښته قیمت باندې تر نورو هېوادونو دی چې کوي نسبت نورو هېوادونو ته یا تر نورو هېوادونو دی په کښته قیمت باندې تولیدي. نو موږ دې ته کمپریټیو اډوانټیجز ویلی سو. کله چې د کمپریټیو اډوانټیجز بحث راځي، د لوویسټ کاست بحث راځي نه، دلته به موږ د دوه اسپیکټس څخه کار اخلو. د لوویسټ کاست کې یو ابسولوټ اډوانټیجز راځي. ابسولوټ اډوانټیجز چې ته ویل کېږي، موږ وایو پروډیوسر تولید کوونکی. دلته به موږ د هېواد مثال ورکو یا به انفرادي هر څوک چې اوس موږ په نظر یا ګروپ هر شی چې موږ په نظر کې وینوي، موږ وایو په ابسولوټ اډوانټیجز کې موږ داسې ویلی سو چې a producer requires a smaller quantity inputs to produce a good. یعنې دا معنا چې تولید کوونکی په ډېره کم اندازه باندې وخت ضرورت لري چې څه وکړي، په کم اندازه وخت یا مقدار ضرورت لري چې یو جنس تولید کړي. خبره دلته دا د سمالر کوانټیټي انپوټس، دلته د انپوټ څخه زموږ هدف ټایم دی یا وخت دی. موږ د نور شیانو څخه دلته بحث نه کوو، صرف دلته موږ ټایم په نظر کې نیسو. یعنې په لږ وخت کې یا په لږ مقدار وخت کې دوی څه وکړي، ډېر اجناس تولید کړي. کله چې د ډېر اجناس تولید سي، نسبت و چاته؟ نسبت و بل پروډیوسر ته یا بل تولید کوونکي ته. لکه مثلا که چېرې په تېر درس کې موږ وایو نه، یو رنچرز و، غوښې تولید کوونکی و، بل څوک و، بل دهقان یا فارمر و. که ستاسو په یاد یې نه، په تېر درس کې فارمر چې و نسبت و رنچرز ته یا غوښې تولید کوونکو ته، د هغه تولید چې شي و لږ و. نو ګټمن په هغه وخت په هغه ځای کې ګټمن څوک و؟ په هغه ځای کې ګټمن غوښې تولید کوونکی و، ځکه چې ده په شل منټو کې، په 10 دقیقو کې به 1 یونټ غوښه تولیدوله او په 15 دقیقو کې به 1 یونټ کچالو تولیدوله. چا؟ غوښې تولید کوونکی یا رنچرز ورته وایي. او هغه چې بیا و دهقان چې و، دهقان بیا په 1 ساعت کې، په 18 دقیقو کې 1 یونټ غوښه تولیدوله او په 15 دقیقو کې 1 یونټ کچالو تولیدوله. نو دلته بحث پر دې باندې دی. نو دلته کله چې د ابسولوټ اډوانټیجز بحث راځي، په دې کې په دغه حالات کې په کښته قیمت باندې په لږ وخت کې، په لږ وخت کښته قیمت او ډېر تولید د چا و؟ د رنچرز و. نو رنچر په دغه حالات کې چې شي و، دلته ګټمن و او مکمل بشپړه، یعنې په بشپړ ډول سره د ګټه ځینې وړله. نو که چېرې اوس موږ دلته مقایسه وکړو نه، کټل رنچر چې دی نه، په کښته قیمت باندې په کښته قیمت باندې په لږ وخت کې او ډېر تولید څوک کوي؟ کټل رنچرز کوي. نو هم غوښې ډېر تولیدي، هم په لږ وخت کې هم کچالو ډېر تولیدي. نو دلته څوک دی؟ ابسولوټ اډوانټیجز څوک اخلي؟ ابسولوټ اډوانټیجز په لږ وخت کې د کټل رنچرز دی. اوس د کاست یا قیمت خبره چې راځي، لومړی طریقه خو چې کله موږ قیمت کتي یا هغه طریقه یې د ابسولوټ اډوانټیجز د طریقه څخه وه. اوس راځم چې دوهمه طریقه یې موږ وګورو، یا په دویمه طریقه باندې موږ غور وکړو د کمپریټیو اډوانټیجز د
کې موږ د اپورچونټي کاست دی. دوهمه طریقه د کاست چې دی هغه اپورچونټي کاست دی. نو اوس به راسو پر اپورچونټي کاست باندې وبحث وکړو چې اپورچونټي کاست څه ته ویل کېږي. Opportunity cost is something is what you give up to get it. یعنی هغه ته ویل کېږي کله چې ته یو شی د لاسه ورکې او بل شی په عوض کې ترلاسه کړې. مثلا څنګه مثال یې داسې دی په ساده الفاظو باندې. زه شخصي موټر لرم او دفتر ته ځم. زه هغه په شخصي موټر کې دفتر ته نه ځم. څه کوم؟ د پبلیک بس یا د محلي بس د ملي بس څخه موږ څه کوو؟ زه استفاده کوم. کله زه د ملي بس څخه استفاده وکړم، ملي بس به ما خپل تر ځایه پورې په 15 روپۍ ورسوي یا په 10 روپۍ به ما خپل دفتر پورې ورسوي. بیرته به م دا خو زه راسم په 10 روپۍ دا 20 روپۍ. اما که چیرې زه خپل دفتر ته په خپل موټر کې ولاړ سم، څه کېږي؟ شاید ځکه چې د تیلو مصرف راځي نه، تیل به ګران وي، نو زما شاید په 50 روپۍ زه ولاړ سم، 50 روپۍ د یوې خوا تیل مصرف کوم، 50 روپۍ د بلې خوا تیل مصرف کوم. ما څه وکړله؟ ما دلته 100 افغانۍ مصرف کړلې. نو هلته ما څه وکړل؟ هلته ما که په 10 روپۍ یا په 15 روپۍ په 100 روپۍ چې په پبلیک یا په دولتي یا ملي بسانو کې تللی، ما به هلته 100 روپۍ مصرف کړي. نو ما دلته څه وکړه؟ 80 روپۍ سیف کړلې، 80 روپۍ ما بچت کړلې. نو موږ هغه د اپورچونټي کاست ویلی سو چې یو شی مو د بل شي پر ځای باندې څه وکړه؟ something you give up to get something. یو شی د لاس ورکوې او بل شی څه کوې؟ په لاس راوړې، یعنې ګټه پکښې کوې. نو موږ هغه د اپورچونټي کاست ویلی سو. اوس به راسمه چې موږ کمپیریټیو اډوانټیجز وایو. دلته اپورچونټي کاست موږ د دوه تولید کوونکو چې یو فارمرز دهقانان دي او بل رانچرز کټل رانچرز د غوښې تولید کوونکي دي. د دوی تر مابینځ باندې به بحث پر وکړو. اوس خبره دا ده، ما کله چې درته وویل چې دومره طریقه اپورچونټي کاست دی، موږ د دغه کنسپټ څخه څه شی اخیستلی شو؟ کله چې د اپورچونټي کاست بحث راځي نه، اپورچونټي کاست بحث راځي نه، او د دې کنسپټ څخه زموږ هدف دا دی چې ګوره وایي که چیرې مثلا یو انفرادي شخص باندې نه، په انفرادي شخص باندې که چیرې فارمرز یا کټل رانچرز دوی یو جنس تولیدوي نه، که چیرې فارمرز مثلا فارمرز یا دهقانان دوی څه وکړي؟ یا دهقان دوی کچالو تولید کړي، صحیح ده؟ کچالو تولید کړي، نو غوښه به دوی د لاسه ورکوي، د غوښې تولید به دوی د لاسه ورکوي. که چیرې رانچرز موږ بحث کوو نه، که چیرې رانچرز راولاړ شي یا غوښې تولید کوونکي راولاړ شي، څه وکړي؟ غوښه تولید کړي، نو دوی به څه کوي؟ دوی به کچالو د لاسه ورکوي. د لاس څخه مطلب دا دی چې د کچالو تولید به دوی نه کوي او دلته به دوی د غوښې تولید نه کوي. نو دلته د سپیشلایزیشن مسله راغله. اپورچونټي کاست موږ دغه ته ویلی شو نه چې یو شی ته د لاسه ورکوې، بل شی څه کوې؟ ته لاسته راوړې. ما تاسو ته وویل نه، give up something دی نه to get something. دا خبره دغه ده چې یو شی د لاسه ورکوې، بل شی څه کوې؟ بل شی لاسته راوړې. نو موږ دغه ته اپورچونټي کاست ویلی شو. که چیرې زه اوس دلته راسم د اپورچونټي کاست ما تاسو ته وویل نه چې یو جنس مو څه کوله؟ که چیرې کچالو تولید کړي، غوښه د لاسه ورکوي نه، او که چیرې د غوښه تولید کړي، کچالو د لاسه ورکوي. یعنې دا معنا چې د یوه جنس وخت څه کېږي؟ په دا بل جنس باندې د بل جنس په تولید باندې مصرفوي. صحیح دی؟ موږ دلته ویلی شو هغه وخت چې په هغه وخت کې چې دوی هر څونه مقدار مثلا دهقانانو په هغه وخت کې په 80 دقیقو کې غوښه تولیدوله نه، هغه وخت هغه مقدار دوی راواخیستل په کچالوي باندې اوس څه کوي؟ اوس دوی مصرفوي. نو چې کله یې مصرف کړله، نو طبیعي ده چې نه د کچالوي مقدار د تولید مقدار زیاتېږي او دوی به خپل وخت راواخیستی، د کچالوي وخت راواخیستی په چش باندې والي، پر غوښه باندې والي. دا طبیعي ده چې څه کېږي؟ نو دلته خبره دا ده چې د دوی تولید د غوښې زیاتېږي. نو اوس دلته که چیرې فارمرز موږ وګورو نه، په ابسولوټ کاست کې که څه په یاد ونه چې ما درته وویله په بشپړ ګټې کې، په هغه بشپړه ګټې کې که په یاد دي کټل رانچرز چې دی، کټل رانچرز دی ګټمن دی، ځکه چې د هر لحاظه دی مخته دی. ولې؟ په لږ وخت کې ډېر تولید کوي. صحیح ده؟ دوی به چې دی دوی هم نسبت وده ته کمزوري دی نه، د دواړو چې کله موږ سره مقایسه کړو، دی په څه دی؟ د ابسولوټ کاست اډوانټیج چې دی مستحق دی یا د ده پر زیات دی. خبره اوس پر دې باندې کومه که چیرې اوس موږ دا سره
د اپورچونټي کاست ته واچو د تجارت د لحاظ څخه پر دې باندې بحث وکړو. اوس وګوره دوی فارمرز چې دي فارمر یا دهقان په انفرادي ډول سره د په 15 دقیقو کې غوښه څومره په 15 منټو کې په 15 دقیقو کې د 1 یونټ غوښه تولیدوي. صحیح ده؟ او په 15 دقیقو کې د څه کوي؟ د 1 یونټ څه کوي؟ 1 یونټ کچالو تولیدوي. صحیح ده؟ کچالو او غوښه. او کټل رانچر چې بیا دی بیا څه کوي؟ کټل رانچر چې دی بیا څه کوي؟ په 20 منټو کې په 20 منټو کې 1 یونټ کټل رانچر چې دی په 20 منټو کې 1 یونټ غوښه تولیدوي او په 10 منټو کې 1 یونټ کچالو تولیدوي. اوس بس پر دې باندې درته راڅرخوم راولم چې کله موږ د دوی مقایسه سره کوو او دوی تجارت سره کوي موږ یې څنګه مقایسه کوو؟ یا دهقان انفرادي ډول سره چې دی تولید کوي په 15 منټو کې دی څه کوي؟ 1 یونټ کچالو تولیدوي او په 15 منټو کې په 1 ساعت کې دی یو غوښه تولیدوي. کله چې دا اوس موږ راچو نه یعنی 1/4 صحیح ده؟ د دې تولید چې دی 1/4 یونټه غوښه تولیدوي. صحیح ده؟ د فارمرز کله چې د فارمرز بحث راځي موږ وایو فارمرز یا دهقان انفرادي ډول چې دی تولید کوي په 15 دقیقو کې 1 یونټ غوښه تولیدوي په 15 دقیقو کې دی څه کوي؟ دی په 15 دقیقو کې 1 یونټ کچالو دی تولیدوي. نو کله چې دغه وخت راواخلو دا 1/4 کېږي نه د دې وخت چې راواخلو موږ غوښه د 1/4 باندې نسبت و کچالوی ته تولیدوي. یعنی دی که چېرې دغه وخت راواخلي پر کچالوی باندې مصرف کړي صحیح دی برابر به څه شي؟ 4 یونټه کچالو به دی د غوښې په بدل کې د غوښې تولید دغه دی د غوښې تولید یې دغه دی. صحیح ده؟ د غوښې تولید یې دا دی په 1 ساعت کې. که دغه وخت راواخلي دی په کچالوی باندې وي برابر څو یونټه شي؟ 4 یونټه کچالو به دی تولید کړي. د ده هم په عین شکل باندې د کټل رانچر ده که چېرې د ده وخت موږ راواخلو پر دغه نسبت یې باندې وکړو نه د په 10 منټو وکړو 1/2 به راسي 1/2 به راسي 1/2 به راسي. مګر که چېرې دوی دغه 20 دقیقې چې دی په 10 دقیقو کې 1/2 باندې غوښه تولیدوي. صحیح ده؟ په 10 دقیقو کې 1/2 غوښه تولیدوي په دغه 10 دقیقو کې. که چېرې دغه راواخلو دلته یې اوس د غوښې راواخلو چې مثلا دا څونه تولیدوي نو بیا موږ څه کوو؟ د دغه غوښې وخت که چېرې موږ کچالوی ته ورکړو بیا به دوی څه وکړي؟ دوی به په 20 دقیقو کې 2 یونټه چې تولید کړي 2 یونټه کچالو تولید کړي. صحیح ده؟ 2 یونټه به څه شي؟ 2 یونټه کچالو به تولید کړي. نو موږ ویلی سو صورت وګوره که چېرې دلته اوس موږ وایو نه په هر شي کې دی پرمخ دی نو موږ وایو چې کمپیریټیو اډوانټیجز دلته کمپیریټیو اډوانټیجز د فارمرز یا د دهقان د راواخلو نو چې شي دی کمپیریټیو اډوانټیجز is potato د چا دپاره؟ د دهقان دپاره potatoes. صحیح ده؟ او د هغه دپاره کمپیریټیو اډوانټیجز is for the چا دپاره؟ comparative advantages is د کټل رانچر دپاره چې شي ده؟ میټ ده غوښه. نو موږ وایو چې په یوه شي کې که دلته مقایسه وګوره دلته دهقانان تولید زیات دی نسبت و چاته؟ و غوښې تولید کوونکو ته کټل رانچرز ته ځکه چې دلته د دوی د کچالوی تولید 4 یونټه دی او د دې د کچالوی یونټ تولید څو دی؟ 2 یونټه دی. صحیح ده؟ دلته بیا 1/4 1/2 که چېرې موږ مقایسه کړو دلته بیا غوښه چې ده غوښه بیا نسبت و دوی چاته؟ د دوی غوښه بیا نسبت و فارمرز ته د دوی تولید بیا ډېر دی. نو موږ دلته ویلی سو چې په تجارت کې ګټه چې ده
پر سپیشلایزیشن باندې ده، پر تخصص باندې ده. هر څوک چې په هر بخش کې تخصص لري د هغه تولید به ښه وي، ارزانه به وي، په لږ وخت کې به کېږي او ډېر به وي. مثلا په یوه شي کې فارمرز چې ښه دی ډېر تولید کوي، په بل شي کې څوک دی کټل رنچرز ډېر تولید کوي. یعنې په یوه شي کې فارمر تخصص لري، په بل شي کې کټل رنچرز تخصص لري. نو وجه دا ده چې کله تجارت د تر مابین سره کېږي د یو بل د ګټې سره رسولی سي. لکه په دې درس کې چې ما درته وویل نه چې د پوښتنه ځینې وکړله چې نو ګټه څه شي ده؟ ما ته دواړه جنسونه تولیدولی سو، او په مصرف رسولی سو. ده څه ورته وویله؟ ده ویل چې وخت راکم سي، زما ګټه وسي، زه په دې کې تخصص لرم، ته په دې کې تخصص لرې، ته دا کار پرېږده، دلته پر دغه تولید باندې تمرکز وکړه، زه به دا پرېږدم، په دغه به تمرکز وکړم. زه به د دغه په تجارت کې به زه تا ته غوښه درکړم دوغونه یونیټه، ته به ما ته دوغونه یونیټه کچالو راکړې. نو په دغه حالت کې به زما او ستا چې شی وسي، زما او ستا تجارت تر مابین به تجارت وسي، زما او تر مابین به مصارف به مو زیات سي. کله چې مصارف زیات شوله نو څه کېږي؟ ما او تا ته ګټه راځي. نو په دې خاطر باندې په تېر درس کې که ستاسو په یاد وي نو دوی دواړو تر مابین په دا خاطر باندې سوال دا و چې ولې تجارت موږ وکړو. نو په دې خاطر تجارت وسو چې ته د تخصص مطابق خپل تولید ته ورکړه، زه به د تخصص مطابق خپل پر تولید باندې وخت وکړم. نو په لږ وخت کې به ما ته دواړه تولیدونه وکړو، تجارت به سره وکړو، ته به خپل ضرورت زما سره پکې، زه به خپل ضرورت ستا سره پکې. لاسته راوړنه ګینز یا ګټه چې اوس موږ د تجارت او د تخصص پر اساس باندې کوو، دا د ابسولوټ اډوانټیجز پر اساس نه ده، بلکې دا د کمپریټیوز اډوانټیجز یا مقایسوي ګټو پر اساس باندې ده. ډېره مننه.